په دې ویډیو کې به موږ په لایټ سیستم باندې ځان پوهو او په اخیره برخه کې چې موږ به یو ریسپانسیو سیکشن جوړو. لومړی ویډیو کې موږ دلته یو مینی پروجیکټ هم جوړ کړو چې تاسو لیدلی شئ. سایز 3 ایکسل دا رنګه فند مو ورته بولډ کړی او بیا مو ټیکس سنټر ته کړو او همدارنګه مارجن مو ورکړو. مارجن ټي معنا یعنی مارجن ټاپ مو ورکړو. همدارنګه په دې شکل باندې موږ کلرز استفاده کړی وو چې موږ کولای شو چې خپل ټیکس ته چې کلر ورکړو. مختلف کلرونه دلته ریډ کلر ورکړو، دلته بلو کلر مو دې ټیکس ته ورکړو او همدارنګه گرین بیک گراوند مو اپلای کړو. په دې ځای کې مو په پاډینګ او مارجنز باندې کار کړو. دا ټول درسونه موږ په لومړي ویډیو کې لوستي دي. تاسو کولای شئ چې لومړی ویډیو ته مراجعه وکړئ. تل سره دا څه موږ ایکسپلین کړي دي. تایلند سی اس اس کې موږ هغه برخه باندې کار کوو چې دا غي د جملې څخه لومړی تایلند بیسکس او سیټ اپ موږ په لومړی ویډیو کې کور کړی دی. په دې ویډیو کې چې دوهمه ویډیو د موږ سره په دې کې موږ لایوټ، فلیکس باکس او ګریډ باندې خبره کوو. او په دریمه ویډیو کې بیا موږ په فورمز، لاګین پیج، څلورمه کې همدارنګه په نیبار باندې او فوټر باندې، او پنځمه ویډیو کې چې موږ به کمپلیټ لینډینګ پیج ډیزاین کوو. او شپږمه ویډیو کې موږ تایلند د جیس فریم ورکونو یا جیس جاوا سکرپټ سره یوز کوو. او په اومه ویډیو کې به موږ تایلند سی ال آی یوز کوو. نو دا موږ سره د کورس روډ میپ دی. نو زه دلته راځم په دې درس لپاره موږ یو فایل جوړو index.html. په دې کې زه لیکم html5. دا صفحه ما سره جوړه شوه، دا زه سیف کوم. او دې ځکه دا پورت یو ځل کلوز کوم. ګو لایو باندې بیا کلیک اخلم ترڅو دا صفحه ما سره راوپن شي. دې تایلند سی اس اس پروجیکټ دا صفحه چې دا زه کلوز کوم. اوس دا موږ سره امټي صفحه ده. په دې کې موږ فردر نننی درس باندې کار کوو. لومړی زه راځم او دې ځای کې موږ سره دا سکرپټ فایل دی. دا به زه دې ځای نه کاپي کوم cdn او دا به دلته پیسټ کړم. په دې نه وروسته به تاسو راشئ دلته ورته ولیکئ چې کلاس او په دې ځای کې ورته ولیکئ چې bg gray 200. دا چې کله تاسو سیو کړئ نو بیک ګراوند دی ګرے شو. په ویټ او په هایټ باندې موږ کار کوو. نو زه لومړی دلته راځم html کمنټ اچوم او دلته ورته لیکم ویټ او بل موږ سره هایټ. په دې دوه برخو باندې موږ نن کار کوو. تر هر څه لومړی راځم دلته یو ډیف ټیګ اچوم او په ډیف ټیګ کې چې زه ورته لیکم چې دا به ما سره باکسي. دلته زه راځم اوس کلاسز ورکوم. د تایلند کلاسز به زه دلته اوس معرفي کوم. زه ورته وایم دې ځای کې چې دې ته ویټ ورکړه. نو تاسو چې هر کله ویټ ورکوئ نو ډبلیو به ولیکئ او د هغې نه وروسته به تاسو خپل نمبر واچوئ. پراخه پلن څومره غواړئ. زه ورته وایم دا 4 ریم کړه. یو شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. ما په تېره ویډیو کې نه دا ویلی، په دې ویډیو کې وایم. تایلند سی اس اس چې دی بای ډیفالټ دا د میجرمنټ لپاره ریم یوز کوي. بای ډیفالټ تایلند چې دی دا موږ سره ریم یوز کوي. ریم چې دی دا میجرمنټ دی. صحیح ده. لکه اوس موږ اندازه کوو. فرضاً یو فند دی موږ سره 14 پکسله ده. نو که موږ داسې ووایو چې دا فند موږ سره یو ریم دی نو د دې معنا دا ده چې دا 14 پکسله ده. خو تایلند چې دی دا بای ډیفالټ موږ سره ریم یوز کوي. دې بکس ته ما ویټ ورکړه. ویټ به موږ سره کم لیکو په تایلند سی اس اس کې ډبلیو به لیکو، بیا به د دې نه وروسته دې مقدار لیکو چې زما دا بکس یا دا ډیف ټیګ چې دی ما سره 4 ریمه براخه کوم. د دې نه وروسته موږ راځو هایټ ورکو. صحیح ده. نو هایټ به څنګه لیکو؟ اچ به ولیکو. ډیر ایزی دی. صحیح ده. اچ به ولیکو او دلته به 2 ولیکو. اچ معنا هایټ، ډبلیو معنا ویټ. صحیح شو. زه دلته لیکم ډبلیو از ایکوال ټو ویټ، اچ مین هایټ. که زه دا سیف کړم نو تاسو دلته ښکاري چې بکس موږ سره راښکاره شو. صحیح شو. دا ډیف ټیګ ده. نو اوس دا خو موږ ته په دې شکل باندې ښکاري. دې ته به نور کلاسونه موږ ورکو ترڅو دا موږ سره په پراپر شکل باندې راښکاره شي. نو دې څخه وروسته زه راځم bg blue 500 سیف کوم. نو بکس موږ سره راغی. نو وروسته به زه یو بل کلاس ورکم چې د هغې د جملې څخه فلیکس دی. بل کلاس موږ سره دا دی چې موږ به دغه بکس ټیکسټ چې دی موږ سره دا به موږ سره سنټر ته کېږي. نو دلته به راشو ایټمز سنټر په نوم باندې یو کلاس دی موږ سره. نو ګورئ تاسو ته ښکاري چې بکس موږ سره سنټر ته شو. جسټیفای سنټر. نو تاسو ته ښکاري چې زموږ بکس ډیزاین شو. صحیح شو. نو دا کلاسونه موږ bg blue یعنی بیک ګراوند، همدارنګه فلیکس، ایټم سنټر، جسټیفای سنټر دا موږ په تېره ویډیو کې لوستي. که هغه ویډیو نه یې لیدلې نو کولی شئ چې هغه ویډیو اول وګورئ او بیا دې دوهمې ویډیو ته مراجعه وکړئ. په دې کې مین فوکس په دې درس باندې په ویټ او په هایټ باندې. موږ دلته کولی شو چې نور هایټ او یا ویټ ورته ورکړو. فرضاً 90 زه ورته ورکوم 90 ریمه. دا ما سره دا بکس فراخه شو. که زه 4 کم نو تاسو ته ښکاري 4 شو. پراپر بکس موږ سره ډیزاین شو. دې ځای کې به یو بل کمنټ هم واچوم ورته ولیکم چې بکس ماډل. صحیح ده. موږ په دې ویډیو کې په بکس ماډل باندې یو څه ناڅه کار وکړو. اوس به راشو دوهم درس ته. اوس یو بکس دی ما سره، هغې ته باید موږ بارډرز ورکړو. همدارنګه هغه بارډرز چې دي هغه موږ راونډېډ کړو او په دې ځای کې به ورته یو ډیف ټیګ ولیکم بارډر بکس. نو دې درس کې به موږ چې کوو بارډر به ورکوو دغه بکس ته او همدارنګه راونډ کوو به. صحیح ده. زه دلته راځم کلاس لیکم او په دې کلاس کې زه ورته وایم چې زما دا بکس دی بارډرز ولري.
فادرز ویت ورته ورکوم صحیح ده. نو زه راځم دلته ورته ولیکم. نو که زه دا سیو کړم نو تاسو ته دلته ښکاري چې بارډر بکس موږ سره راښکاره شو. ښه اوس بای ډیفالت موږ سره دا ګرې دی، نو دلته چې دی ګرې کلر موږ اپلای کړی دی، نو دلته د بارډر هغه رنګ چې دی موږ سره نه راخلي، نو موږ به راشو دلته به رنګ ورکړو صحیح ده. بارډر ریټ 500. ګوره که زه دا سیو کړم نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره بارډر رنګ واخیست. اوس راځو دې ته ویټ او هایټ هم ورکړو صحیح ده. نو څنګه به ورکړو؟ ویټ به ورکړو ورته فرضاً 40 او دې ځای کې ورته ورکړو هایټ 20. دا زه سیو کړم، ګوره بکس ما سره برابر اندازه باندې راغی، د تیر بکس نه لاندې دا موږ سره راښکاره شو. ورته ولیکو راونډډ ال جی. نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره بکس چې دی دا موږ سره یا ماډل چې دی دا موږ سره راونډډ شو، کارنر یې راونډډ شو. اوس به دې ته موږ لږ پیډینګ ورکړو صحیح ده. نو چې پیډینګ موږ 4 رمه ورکړو نو تاسو به دلته ښکاري شي چې بارډر بکس ټیکس به موږ سره لاندې راشي. نو دا موږ سره بارډر او همدارنګه د دې راوند کولو. بل درس ته به راشو، موږ به څنګه کولی شو چې یو بکس ته شیډو ورکړو صحیح ده، سوری ورکړو. نو زه به دلته راشم، شیډو به ولیکم، په دې ځای کې به یو ډیف ټیګ ولیکم او دې ته به زه ولیکم چې شیډو کارډ. دې ته به موږ کلاسز ور معرفي کړو، په دې کې به ولیکو چې شیډو صحیح شو. شیډو موږ سره کلاس دی، نو دې ځای کې ورته هغه مقدار د شیډو خیمه چې ما سره باید څومره شیډو دا ولري صحیح ده. دا بکس دا زه سیو کوم، نو تاسو ته ښکارېږي چې دلته شو کارډ راغی صحیح ده. زه به داسې وکړم چې دې ځای کې به ام بي ورته ولیکم او اندازه د ام بي به ورکړم تر څو دا یو د بل څخه لږ لرې شي صحیح ده. په دې ځای کې به هم ام بي ورته ولیکم، ام بي مطلب مارجن باټم صحیح ده 4. نو دا موږ سره کارډ شیډو واخیسته صحیح ده. ال جی مطلب دا دی چې لارج صحیح ده، یعنی ډیره شیډو دی موږ ته شي اپلای شي. د دې نه وروسته زه راځم پیډینګ ورکوم شپږ. نو تاسو ته ښکاري چې دا شیډو کارډ چې دی موږ سره لږ نور هم منظم شو. او د دې نه وروسته زه یو بیک ګراوند کلر ورکوم تر څو دا ما سره په صحیح ډول باندې ښکاره شي، بي جي وایټ. نو تاسو ته ښکاري چې دا څومره پراپر او ښایسته شکل باندې موږ سره شیډو کارډ جوړ شو. موږ راشو په هارزونټل لایوټ باندې به کار وکړو صحیح ده. دا د فلیکس یو برخه ده، فلیکس بکس هاریزونټل لایوټ صحیح شو. نو موږ به هاریزونټل لایوټ څنګه جوړو؟ دلته به راشو ډیپ به ولیکو او په دې ډیپ کې به زه 2 ډیپ نور ولیکم صحیح ده. د ما سره فرست ډیپ او همدارنګه دلته به یو بل ډیپ واچو، دې ځای کې به ولیکم چې سیکنډ ډیپ. اوس به دلته راشو، دې ته به کلاسز ورکړو. نو لومړی خبره دا ده چې که زه دا سیو کړم نو دا تاسو سره څنګه ښکاري؟ ګوره فرست ډیپ او بیا ورپسې سیکنډ ډیپ صحیح شو، یو بل پسې. نو لومړی به راشو دلته به دا په فلیکس کې واچو. فلیکس کې چې دا کله واچو نو دا په یو رو کې راغله. بیا به دې ته ورکړو ګیپ چې دا یو بل څخه څنګه شي لږ لرې شي صحیح شو. نو فرست ډیپ سیکنډ ډیپ ام پی 4 ام پی 4 ورکړم. نو دا مطلب دا شو چې مارجن ټاپ د شیډو بکس نه دی ما سره دا 4 رمه دا راښکته شي. اوس راځو فردر په دې کې کار کوو. کلاس ورکوم زه دې ته فرست ډیپ ته او دې ته زه ورته ولیکم چې بي جي ګرین 15. نو تاسو ته ښکاري چې فرست ډیپ ما سره بیک ګراوند واخیسته. څرنګه دې ته زه پیډینګ ورکوم، پیډینګ 4 رمه ورکوم، نو دا به ما سره په دې شکل باندې ښکاري. او د دې نه وروسته زه ورته لیکم چې ما سره دې ټیکسټ شي کا وایټ صحیح شو. نو دا موږ سره لایوټ شو. یو لایوټ دا دی، یو لایوټ دا دی، دا هارزونټل لایوټ دی صحیح ده. موږ کولی شو ورټیکل لایوټ هم جوړ. بیا دې ځای کې تاسو فردر کلاسونه هم ورکولی شئ، فرضاً راونډډ ال جی ورته لیکئ صحیح شو. نو دا به تاسو سره راونډ کېږي او همدارنګه ویټ او هایټ ورته لیکئ، فرضاً ډبلیو 4 هایټ 20. نو دا تاسو ښکاري په داسې پراپر شکل باندې موږ سره دا هارزونټل لایوټ جوړ شو. په همدې شکل باندې راځو د سیکنډ ډیپ ته هم موږ کلاسز ورکړو. که چېرته یې غواړئ چې راونډ یې کړئ نو راونډ ورته ولیکئ ال جی. نو ګوره دا په پراپر شکل باندې موږ سره یو هارزونټل لایوټ په فلیکس بکس کې جوړ شو. اوس به راشو په سنټر باندې به کار وکړو چې په دغه هارزونټل لایوټ کې هر څه چې سنټر ته سنټر انیثینګ صحیح شو، چې هر شی موږ سره چې په دې فلیکس بکس کې موجود وي هغه ماته چې کا سنټر ته. نو لازم لومړی ډیپ لیکم او په دې ډیپ کې چې زه یو پی ټیګ لیکم صحیح ده. په دې کې ورته لیکم چې سنټر. دې ته کلاس ورکوم، په کلاس کې ورته لیکم چې فلیکس. نو دا چې زه سیو کوم تاسو سره سنټر راښکاره شو. اوس به راشو دې ته به ایټم سنټر معرفي کړو صحیح شو. په دې ماډل بکس کې چې هر څه راځي هغه ماته چې کا سنټر ته. بل دې کې به زه راشم جسټیفای سنټر ورته ولیکم په دې شکل باندې. ګوره دا ټیکس هر څه ما سره په دې بکس کې سنټر ته راغلی. بیا به دې نه وروسته زه هایټ ورکړم صحیح شو، سنټر ته شو، بیخي منظم سنټر ته راغلی. اوس خو دا پته نه لګېږي ځکه دلته بای ډیفالت موږ سره ګرې کلر دی. نو ګرې کلر چې کله موجود شي موږ سره نو هغه بارډرز او نور شیان موږ سره پته نه لګي او موږ نشو کولی چې بیک ګراوند ورته سپیسیفیک بیک ګراوند یا دې بیک ګراوند کې موږ د دې مقدار د هایټ او ویټ معلوم کړو صحیح ده. یا همدارنګه دا ایټمز معلوم کړو چې دا سنټر ته شوي دي که نه دي. نو دلته به راشو بي جي ګرې 200.
نو تاسو سره به اوس دلته د دې کلر راښکاره شي. خو کلر ځکه راښکاره نه شو چې دلته موږ بیک ګراوند کلر چې دی الریډي په باډي ته 200 ورکړی. صحیح ده. که زه دا راشم اصل کړم نو تاسو ته به ښکاره شي چې دا به موږ سره بیک ګراوند کلر خړ شي. صحیح شو. که زه دلته راشم بلو ورکړم نو لا به دقیق موږ ته معلوم شي. صحیح شو. دا اوس موږ سره بیک ګراوند کلر 200 اخیستی دی. اوس به راشو سنټر انیثینګ، یعنی دې بکس کې چې ما سره هر څه دي هغه ماته چیک سنټر ته دې بکس ماډل ته په بارډر ورکو او همدارنګه بارډر رنګ ورکو. صحیح ده. نو سره کوم ورکولای شو دلته به راشو بارډر ولیکو بارډر 2 دلته ځلاندې راځم تر څو دا ریډیبل شي او تاسو وګورئ. صحیح ده. ا دې نو سره راځم بارډر ریټ 500 ورته لیکم. نو تاسو ښکاري ریډ کلر موږ سره دا معلوم شو. تاسو دلته کولای شئ چې بلو هم ولیکئ. صحیح ده. نو ګوري بلو رنګ راغلی موږ سره. صحیح. نو اوس به راشو دلته به موږ لږ مارجن ټاپ هم ورکو تر څو دا موږ سره په پراپر شکل باندې ښکاره شي. empty 5 نو 15 دې مدام چیک لاندې که. صحیح شو. اوس د دې نه وروسته راځو په یو بل کلاس باندې موږ کار کوو. ریسپانسیو فلیکس باندې. ریسپانسیو فلیکس فلیکس معنا دا ده چې د هر سکرین سره باید دا چې کی ځان برابر کی. زه راځم دلته ډیف لیکم او په دې ډیف کې دوه ډیفونه نور لیکم. فرست ډیف او دلته یو بل ډیف لیکم دلته لیکم چې سیکنډ ډیف. صحیح شو. اوس دې ته راځم کلاسز ورکوم. نو لومړی به ما سره دا چې فلیکس وي تر څو دا په یو رو کې ما سره وښودل شي. صحیح ده. دلته تاسو ته لاندې ښکاري په دې اخر ساحه کې فرست ډیف سیکنډ ډیف. صحیح شو. د دې نه وروسته زه راځم او دې ته ګیپ ورکوم. ګیپ څومره ورکړه؟ 4 ورکړه. ګوره دا یو د بل څخه لږ لرې شو. فرست ډیف سیکنډ ډیف. صحیح شو. اوس به د دې نه وروسته راشو دې ته به اندازه ذکر کړو. که چېرته ما سره میډیم سکرین و دا خو اوس موږ سمال سکرین کې لګوي. که زه دا چېرته داسې پراخه کړم نو که چېرته ما سره دا میډیم سکرین یعنی ټابلیټ سکرین نو ته دا فلیکس بکس ما ته سره کم وښیه او که چېرته لاټ سکرین و ما ته به په سره کم شکل باندې وښیه. نو اوس به راشو په ریسپانسیو باندې به موږ خبره وکړو. نو زه دلته راځم او دې ځای کې ورته لیکم چې دا فلیکس د ما سره یو کالم ولري. صحیح ده. که چېرته سمال سکرین و ما سره دا سمال سکرین دی ما سره نو دا باید یو کالم ولري. نو تاسو ته ښکاره شو فرست ډیف سیکنډ ډیف ما سره راښکاره شو. فرست ډیف دلته شو سیکنډ ډیف دلته شو. نو دې ته ما چې ولیکو فلیکس کالم. صحیح. که چېرته سمال سکرین و ما سره نو یو بل پسې دې راځي. خو که میډیم سکرین و ما سره ام ډي موږ دا په تیر درس کې لوستل چې ام ډي چی څه وایي اس ام چی څه وایي ال جی چی څه وایي او ایکس ال ار چی څه وایي. صحیح ده. نو زه دلته ام ډي لیکم او دې ته لیکم چې فلیکس رو. د دې معنی څه شو؟ اوس که تاسو راشي د خپل سکرین لپاره پراخه کړئ نو ګوره دا چې ام ډي ته رسیږي یعنی میډیم سکرین سایز ته رسیږي نو دا تاسو سره رو کې راښکاره کیږي. خو که چېرته سمال سکرین کې نو په سمال سکرین کې د کالم بیس شکل باندې راښکاره کیږي. یو لکه فرست ډیف اول ښکاري بیا ورپسې سیکنډ ډیف ښکاري. او که چېرته تاسو لاټ سکرین لرئ نو په لاټ سکرین کې هم تاسو کولی شئ چې دلته ورته ولیکئ چې ال جی فلیکس رو. صحیح شو. سیو یې کړئ. نو ګورئ تاسو ته که چېرته لاټ سکرین شي صحیح ده هم په رو په شکل باندې ښکاري. که سمال که میډیم سکرین شي نو هم په رو په شکل باندې ښکاري. او که چېرته سمال سکرین شي نو سمال سکرین معنا دا شوه چې دا د موبایل سکرین شو یو بل پسې به دا فلیکس بکس ماته په دې شکل باندې ښکاري. نو دا ریسپانسیو شو. صحیح ده. که تاسو دلته غواړئ چې نه لاټ سکرین کې هم اصل کالم غوندې ښکاره شي نو ګوره دا تاسو سیو کړئ اوس. صحیح شو. او دلته راشئ نو دا به تاسو اول شي کېږي میډیم سکرین کې رو کېږي. خو که چېرته لاټ سکرین ته بیرته رسیږي نو تاسو به دلته فرست ډیف او سیکنډ ډیف بیرته کالم ته وړي. اوس د دې نه وروسته راځو په ګریډ باندې کار کوو. لومړی دلته راځو یو ډیف لیکم زه او په دې ډیف کې زه 3 ډیف ورته لیکم. صحیح ده. فرست لیکم سیکنډ تھرد دا 3 ډیف ما سره راغله. زه غواړم چې دا دلته پراپر طریقه باندې شو کړم. صحیح ده. نو دا چې زه سیو کړم نو تاسو ته ښکاري چې فرست او سیکنډ او تھرد موږ سره دلته راښکاره شو. دې ته تاسو کولی شئ چې بیا نور کلاسونه هم ورکړئ. نو راشئ بي جي ریټ 500 ورته ولیکئ پیډینګ 4 ورته ورکړئ نو دا به تاسو سره په دې شکل باندې ښکاري. صحیح شو. او دلته راشئ کلاس ورته ولیکئ بي جي بلو 400 پیډینګ 4 ورته ورکړئ نو دا به تاسو سره په دې شکل باندې ښکاري. صحیح شو. اوس به راشو په ګریډ باندې به کار وکړو. دلته راځم کلاس ته او په کلاس کې چې دی زه ورته لیکم چې دا ما سره ګریډ دی. دلته راشم ګریډ ته به چې ورکړم کالمز به ورکړم. څو کالمز کې ما دا ګریډ وښیه په 3 کالمو کې. ګوره زه چې دا سیو کړم نو ما سره دلته فرست سیکنډ او تھرد راښکاره شو. صحیح شو. زه به دلته لږ مارجن ورکړم MP5 به ورته ولیکم تر څو دا د پاس دا ما سره مارجن ټاپ واخلي. اوس به راشو ګیپ ورکړو. ګیپ ما سره څومره واخله یو تر بله 4 ریم. صحیح شو. دا به موږ سیو کړو. دلته به راشو نو تاسو ته ښکاري چې فرست سیکنډ تھرد موږ سره دلته په صحیح شکل باندې راښکاره شو. اوس به دې نه وروسته راشو بل کلاس به ولیکو. د اول ګریډ ته چې سټایل به ورکړو بي جي وایټ پیډینګ به ورکړو او همدارنګه شډو به ورکړو. صحیح ده. شډو ایس چې دی سمال دی موږ سره. نو دا چې تاسو داسې ولیکئ ګوره تاسو ته ښکاره شو چې دا فرست موږ سره په دې شکل باندې شو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دې بل ته هم
کلر ورکړئ بي جي وایټ، پیډینګ ورکړئ ورته 4 او شیډو ورته ورکړئ. صحیح شوه. او په دې ډول باندې کولی شئ چې بل کلاس ورته ورکړئ بي جي وایټ پیډینګ 4 شیډو. ښه دلته اوس وګورئ شیډو چې دا موږ سره په پراپر شکل باندې نه ښکاري. صحیح ده. نو زه به دلته راشم لږ به ام بي ورکړم، ام بي 4. نو تاسو ته ښکاره شو ګوره دې ځای کې په پراپر شکل باندې موږ سره شیډو یې اخیستې ده، خو شیډو چې ده موږ سره لږ کمه ده. که تاسو غواړئ چې لږ شیډو لارج ورکړئ نو دلته راشئ ال جي ورته ولیکئ، نو ګوره دا به تاسو سره شیډو واخلي. صحیح شو. ګوره په دې پراپر شکل باندې لومړي چې دی شیډو موږ سره زیاته واخیسته او د نورو سیکنډ او تھرډ چې دی موږ سره کمه واخیسته. دا د ګریډ مثال دی. صحیح شوه. اوس دا موږ سره په دې شکل باندې ښایي دا ګریډ 3 ګریډه ښایي. صحیح ده. که چېرته دا موږ لارج کو یا میډیم کو نو موږ سره ګریډ په یو پراپر شکل باندې ښایي. که تاسو بیا غواړئ چې نه فرضاً ام ډي سایز کې چې دی که نه میډیم سایز کې نو د ګریډ اندازه دې ما سره کالمز دې 2 شي. صحیح ده. نو تاسو دلته راشئ دا سیو کړئ، دلته کالز ولیکئ، سیو یې کړئ. نو اوس دا راشئ وګورئ چې دا کله میډیم ته ځي نو تاسو ته ښکاري چې فرست او سیکنډ موږ سره 2 کالمو کې راغله او تھرډ چې دی هغه موږ سره لاندې کې راغله. صحیح شو. نو په ډېرو مواردو کې موږ سره که چېرته سمال دغه یي که نه اوس دا موږ لیکو چې دا ال جي که، خو که چېرته سمال وي ما سره نو څنګه کوه ګریډ کالز 2. صحیح شو. په دې شکل باندې اوس ما چې شی ولیکه ګوره لارج سکرین کې چې دی لارج سکرین کې ما سره د څو دغه راځي، دا به زه لږ لاندې کړم. که سمال سکرین ما سره 2 کالم دی راځي، خو که لارج سکرین ما سره 3 کالم دی راځي. صحیح شو. دا د 3 واړه دلته یو ځای سره ښایي. او که چېرته میډیم سکرین د 2 کالم دی ښایي. ګوره اوس ورته سمال سکرین کې 3 واړه یو ځای ښایي. صحیح ده. 1 2 3. صحیح شو. په کالم شکل باندې ښایي. اوس که زه دا میډیم ته کړم نو میډیم کې ګوره 1 2 ما سره راغله، درېیم چې دی لاندې راغلی. خو که چېرته زه لارج کړم دا نو په پراپر شکل باندې فرست سیکنډ تھرډ راغلی. صحیح شو. نو دا موږ سره د ګریډ برخه ده په ګریډ کې او همدارنګه په ګریډ او په فلیکس باکس باندې به تاسو ډېر زیات کار کوئ تر څو دا صحیح ډول باندې زده کړئ. همدارنګه موږ دې ته ویلی شو چې دا ریسپانسیو ګریډ هم دی، ځکه موږ دلته ریسپانسیو نه هدف دا دی چې لارج سکرین کې باید داسې وښودل شي او همدارنګه په سمال سکرین کې باید څه رقم وښودل شي. نو دا کار موږ دلته سرته ورسوو. صحیح ده. خو که تاسو دلته چېرته اسم وګورئ که نه دا اسم مطلب دا دی چې سمال سکرین موبایل سکرین. صحیح. نو دې ته موږ ګریډ او همدارنګه ریسپانسیو ګریډ به هم ورته ووایو تر څو تاسې پوره هدف ترې واخلئ. اوس به راشو موږ به یو مینی پروجیکټ باندې کار وکړو د دې ویډیو لپاره. صحیح ده. دغه درسونه چې موږ ګریډ ولوسته، فلیکس باکس مو ولوسته، دا ټول شیونه موږ باید په دې مینی پروجیکټ کې کور کړو. زه به دلته راشم، دې ته به یو پراپر نوم ورکړم او ورته ولیکم چې انډیکس فلیکس باکس. صحیح شو. ګریډ. دا فایل تاسو کولی شئ چې زما د ګیټ هب څخه هم ترلاسه کړئ. صحیح ده. ګیټ هب ریپوزیټري هلته زما پروفایل ته راشئ نو تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. زه به دلته راشم یو بل فایل به ولیکم انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل تر څو موږ مینی پروجیکټ باندې کار وکړو. ایچ ټي ام ایل 5 به ولیکو او دا به موږ سټاپ کړو یو ځل او دوباره به ګو لاګ باندې کلیک واخلو تر څو دا موږ سره راښکاره شي. نو دلته موږ سره دا راغله. اوس به دې نه وروسته راشو او دې ځای کې به موږ سکرپټ ولیکو. په دې کې ورته ولیکو چې https cdn tailwind css.com. دا به سیو کړئ تاسې. د اپلای کولو لپاره به تاسو دلته راشئ، کلاس به ولیکئ bg gray 500 به ولیکئ تر څو تاسو ته معلوم شي چې دا موږ سره دا سکرپټ اکسس شوی لوډ شوی دی که نه دی لوډ شوی. صحیح ده. نو دا ما ولیکه. نو زه به دلته راشم ورته ولیکم چې دا ګرې ما سره سل تر څو په پراپر شکل باندې ما ته صفحه راښکاره شي. نو دا اوس موږ سره مینی پروجیکټ دی، په دغه 13 درسونو باندې موږ کار کوو. صحیح ده. نو لومړی به زه راشم دلته به ولیکم چې ما سره یو سیکشن جوړ کړم. په دې سیکشن کې به ما سره چې نو لومړی به زه راشم یو ډیپ به واچوم. صحیح ده. په پراپر شکل باندې دا پیرنټ ډیپ دی ما سره. او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې h2 او په دې کې ورته ولیکم چې اور فیچرز. صحیح شو. یو ټیکس مقصد تاسو ورته ولیکئ تر څو دلته تاسو سره پراپر ښکاره شي او بیا د دې نه وروسته فردر تاسو کار وکړئ. ښه د دې h2 ټیګ نه وروسته چې زه یو بل ډیپ ټیګ اچوم، نور ټیکس ښکاره کوم سره کوم به ډیپ ته به راشم. زه به په دې کې یو بل ډیپ واچوم. په دې کې ما سره یو h3 ټیګ دی. دلته زه لیکم چې فرست دا ما سره یو پاراګراف لري. پاراګراف کې ورته لیکم چې فرضاً build UI very fast with Tailwind CSS. دا زه سیف کوم فرست راغی همدارنګه build UI very fast with Tailwind. صحیح شو. همدغسې به موږ یو 3 برخې نورې هم جوړې کړو. را به شو دلته به دا کاپي کړو، دلته به پیسټ کړو، دلته به دا کاپي کړو، دلته به پیسټ کړو. نو تاسو ته ښکاري چې فرست او دا به لږ چینج کړو. په دې ځای کې ورته ولیکو چې دا ریسپانسیو دی ما سره. صحیح شو. فار ایگزامپل یو ټیکسټ ورته ولیکو دې ځای کې works on mobile and tablet. صحیح شو. او دې ځای کې به راشو، دې ځای کې ورته ولیکو چې ایزي دی موږ سره دا لکه اسانه لوستل کېږي، زده کېږي هم په اسانه ډول باندې. نو دلته ورته ولیکو چې no need to write custom CSS. صحیح شو.
تر څو دا لږ متغیر شي نو تاسو ته په پراپر شکل باندې ښکاري چې موږ په کوم ځای کې کار کوو. نو لومړی به زه دلته راشم سیکشن ته او په دې سیکشن کې به زه کلاس ورته ولیکم پیجي ګرې نمبر سره 100 کا او دې ته پیډینګ ورکړه پی پیډینګ ورټیکل ورکړه صحیح ده. پیډینګ ورټیکل څومره ورکړه 14 ورکړه. نو دا تاسو سره ښکاره شو چې دا لږ د پاس ځای نه ما سره پیډینګ واخیسته صحیح شو. پی واي مطلب پیډینګ ورټیکل. اوس راځم دې ته کلاس ورکوم. کلاس چې ورکوم دغه کلاس په ما سره د ماکس یعنی ماکسیمم ویډ د دې به څومره وي 6 اکسل وي صحیح شو. ولای زه سیف کوم کوم افیکټ نه راځي په سمارټ سکرین کې همدارنګه دغه یعنی هر څه چې دی په دې ټیپ کې ما سره چې د شي سنټر ته دي شي صحیح شو. ولای زه سیف کوم نو تاسو ښکاري سه امپاکټ لا تر اوسه پورې نه درغله. په دې ځای کې به زه ورکم پیډینګ هورزونټل 6 نو دا د سی په پراپر شکل باندې موږ سره دا برخه جوړه شو صحیح شو. دا سیکشن موږ سره په دې شکل باندې راو. اوس موږ فردا دا نور هم ډیزاین کوو. نو لومړی راځو موږ د H2 ټاګ نه بیا شروع کوو. دلته به راشو کلاس په ولیکو او په دې کې موږ یو کلاس ورته ولیکو چې 3 اکسل صحیح شو. فونټ سایز د ما سره څومره شي او فیچرز لپاره دا د 3 اکسل شي صحیح شو. بل دا فونټ د ما سره شي بولډ شي او فیچرز. بل خبره دا ده چې ټیکست د ما سره څنګه شي دا د سنټر ته شي صحیح شو. نو ټیکست ما سره سنټر ته راغی او فیچرز دا زمون هډینګ دی H2 ټاګ دی دا ما سره سنټر ته راغی. بل خبره دا ده زه ورته لیکم دې ځای کې چې ما سره مارجن باټم دا لس ریم واخلي. اوس به راشو د پیرنټ ډیپ ته چې دې ته موږ لږ نو ډیزاین هم وکړو صحیح ده. په دې کې موږ سره درې ډایبه مشتمل دي چې یو موږ سره فاست دی بل ریسپانسیو دی همدارنګه بل چې موږ سره ایزي دی. زه به راشم دلته کلاس ته او دې کې به ورته ولیکم چې دا ما سره ګریډ ده صحیح شو. دا زه سیف کوم نو کوم امپاکټ نه راځي صحیح ده کوم تاثیر نه راځي. ګریډ کالز 1 ګوره که سمال سکرین ما سره به دا ټول په یو کالم کې ښایي صحیح ده. خو که چېرته لارج سکرین بیا ما سره چې وکړه یا میډیم سکرین ما سره په کوم شکل باندې وښایه نو راځو اول میډیم سکرین ته ګریډ کالز 3 صحیح شو یعنی 3 کالم دا موږ سره په دې شکل باندې صحیح شو. په دې ځای کې مطلب سمال سکرین صحیح او کوي نه کې هم بای ډیفالت موږ سره د سمال سکرین دی نو اتوماتیک باندې دا موږ سره جوړیږي. دلته به راشو ګیپ به ورکړو ګیپ زه ورکوم اته ریم صحیح شو. یو د بل څخه د فاصله واخیستله. اوس به راشو دې ډیپ ته چې دی دې ته به موږ یو پراپر کلاسونه ورکړو ډیزاین به ورکړو کلاس پی جي وایټ پیډینګ د دې ما سره څو شي 6 صحیح شو. نو تاسو ته ښکاري دا داسې په پراپر شکل باندې ما سره دا راښکاره شو. بیک ګراوند چې دی وایټ شو ما سره او پیډینګ ما سره څو واخیسته 6 ریم. اوس د دې نه وروسته زه راځم لږ نور سټایل ورته ورکوم راوندډ ال جی ورته لیکم دا ما سره داسې راوند شي صحیح شو. دلته به راشو دا بیک ګراوند کې چې باډي ته چې کوم کلر موږ ورکړی دا به موږ لري کو صحیح ده. که لري کوئ نه بلو ورته ولیکئ تر څو معلوم شي. نو دا فیچر سیکشن دی زمونږ اوس په دا فیچر سیکشن کې موږ لومړی برخه چې ده په دې باندې اخته یو صحیح ده. راوندډ ما ورته ال جی ورکړو د دې نه وروسته زه ورته راځم ورته وایم چې دې ته لږ شیډو ورکړم. نو تاسو ته ښکاري چې دا په پراپر شکل باندې دلته ما سره شیډو واخیست. خو که تاسو ال جی ورکړئ مطلب شیډو ماته لږ زیاته کړئ دې ځکه په پراپر شکل باندې شیډو لږ زیاته شو. خو زه نارمل شیډو ورکوم صحیح شو. اوس د دې نه وروسته بل دا کار کوو چې کله زه دې بکس ته راورسېږم باید شي ماته دا باید ماته شیډو لږ زیاته کړي صحیح ده. چې وبر لیکم او په دې کې ورته لیکم چې شیډو ال جی. اوس وګورئ ښه زه چې کله دلته را رسېږم نو تاسو ته ښکاري نو دا ما سره یو قسم ته شیډو واخلي صحیح ده. یعنی ماوس چې زه کله پرې راوړم نو دا ما سره شیډو واخلي شیډو زیاتېږي. دلته راځم ټرانزیشن ورته ورکوم. ټرانزیشن داسې یو کلاس دی موږ سره که چېرته موږ دلته راځو ګوره دا به یو سموث شکل باندې موږ سره چې کوي شیډو به راپرېږدي. اوس به دې نه وروسته راشو او خپل H3 ټاګ ته به موږ سټایل ورکړو کلاس اکسل صحیح شو. فاست ما سره غټ شو. د دې نه وروسته به زه راشم فونټ به یې بولډ کړم او بله خبره دا ده چې موږ به مارجن باټم هم ورکړو 2 ریمه صحیح شو. نو یو د بل څخه په دې شکل باندې په پراپر شکل باندې دا راښکاره شو. اوس به راشو د پاراګراف لپاره سټایل ورکړو کلاس او په دې ځای کې ورته ولیکو چې ټیکس ما سره دې چې کړه ګرې کړه 600. نو ګوره د دې ټیکس په ما سره داسې ګرې ښکاري. اوس به راشو همدارنګه دې کلاس ته به هم همدغه سټایل ورکړو کلاس بي جي وایټ پیډینګ به ورکړو 6 راوندډ ال جی به ولیکو شیډو به ولیکو ایچ او بر کله چې زه ماوس وړم نو ما سره به چې کېږي شیډو ال جی به کېږي او ټرانزیشن به اپلای کېږي صحیح شوه. په دې پراپر شکل باندې ما سره دا راغله. همدارنګه دې H3 ته به موږ سټایل ورکړو ورته به ولیکو چې ټیکس ما سره چې کړه اکسل کا صحیح ده. فونټ یې ما سره بولډ کا او ام بي یعنې مارجن باټم ما سره 2 ریمه په دې شکل باندې او دلته چې د کلاس به ورکړو ورته ولیکو چې د دې ټیکس ما سره ګرې 600 صحیح شو. اوس به دلته راشو او په دې ځای کې به هم همدغه کلاسز موږ ډیفاین کړو.
نو دا موږ سره مینی پروجیکټ جوړ شو. اوس که تاسو راشئ دا چېرته پراخه کړئ نو ګوره دا به تاسو سره په دې شکل باندې ښیي فیچرز صحیح شو. که چېرته یې سمال کړئ نو دا به په دې شکل باندې، که میډیم یې کړئ نو ګوره په دې شکل باندې به تاسو سره دا ښیي صحیح ده. که فرضاً دا تاسو غواړئ چې میډیم کړئ که نه، میډیم کې دې دوه ماته ښکاره شي نو بیا به څنګه کوو؟ دلته به راشو میډیم کې به 2 ولیکو صحیح شو، او په دې ځای کې به ورته ولیکو چې LG ګریډ کالز دې ما سره 3 شي. نو اوس تاسو وګورئ، ګوره په سمال سکرین کې چې دی که نه یا موبایل سکرین کې موږ سره 3 دانې په یو بل پسې ښکاري لکه کالم بیس ښکاري. او که چېرته موږ میډیم سکرین طرف ته ځو ګوره اړخ په اړخ باندې 2 ماته ښکاري. او که چېرته لارج سکرین ته راشو نو موږ سره به 3 واړه په دې شکل باندې ښکاري. ښه دلته موږ یو کلاس ولوسته ماکسیمم ویټ 6 پکسل، او همدارنګه MX اټوم ولوسته صحیح شو. په دې باندې به خبره وکړو. ماکسیمم W 6 پکسل د دې دا مطلب دی چې ماکسیمم ویټ حد اکثر صحیح شو، حد اکثر ماکسیمم ویټ د دا ما سره څومره واخلي 6 پکسل دی واخلي. او بل MX اټوم ما ورته ولیکه، یعنی د دې هر څه د ما سره شي په سنټر کې. که تاسو دلته راشئ دا وګورئ د دې هر څه موږ سره په سنټر کې پاتې کېږي. دې ځای کې وګورئ دا هم په سنټر کې شو، دا هم په سنټر کې، دا هم په سنټر کې. که سمال یې هم کوئ نو ګوره تاسو سره دلته په دې ځای کې هم پیډینګ ښکاري او په دې ځای کې هم موږ سره پیډینګ ښکاري صحیح شو. نو د ماکسیمم ویټ یعنی حد اکثر 6 پکسل ما سره واخله، یعنی دې نه زیات ما اخله صحیح ده. که تاسو غواړئ چې دا اته کوئ نو بیا کولی شئ چې اته یې کوئ، بیز آن سکرین به تاسو دا جوړوئ صحیح ده. اته ما ولیکه ګورئ تاسو ته دا په دې شکل باندې ښکاري. پام مو دی دې ځای کې دا ګیپ موږ سره څنګه شو؟ کم شو. او که چېرته دا تاسو شپږ کوئ اوس بېرته سیو یې کوئ نو اوس تاسو وګورئ دا به تاسو سره ګوره دومره 6 پکسل ګیپ لري صحیح ده. نو دا حد اکثر موږ د دې دا ویټ چې دی ماکسیمم ویټ صحیح شو، دا څومره که 6 پکسل که. او بل MX اټو دی، MX اټو مطلب دا دی چې دا هر څه په دې کې چې دا موږ ته سنټر کې صحیح شو. دې ته به زه ولیکم ماکسیمم ویټ صحیح شو، او دې ته به زه ولیکم چې anything in maximum weight or in center صحیح شو. نو دا موږ سره مینی پروجیکټ و. نو دا د نن ورځې درس و، تر بل درسه د خدای په امان.